چا باره کې به ډایرک د جنت یا جهنم فیصلې نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل صحابي په باره کې، یو نیک صحابي، تقوادار صحابي، خدای تربیت کو، عثمان بن مذعون رضی الله عنه. یو خو عثمان بن عفان دی، بیل د نبی علیہ السلام زما جدا دی، دا بل دی عثمان بن مذعون رضی الله عنه. وفات شو. ډېر نیک انسان، ډېر تقوادار، ډېر خوش اخلاقه، او دا خلک په ډېر خوشاله وو، ګاونډ تر نارینه او لاسه کې زنانه پورې. نو دې کې یو زنانه راغله. دا ښه انسان چې په ګاونډ کې د کورونو کې دا ښځې صفت کوي، دا ډېر ښه انسان دی. په لار روانې سترګې ښکته، عزتمند دي، حیاناک، کورونه کې زنانه وایي دا ډېر ښه انسان دی. دا چېرته موږ غلط ځای کې ونه کتو چې ولاړ دی، دا چېرته غلطه ناسته ولاړه نه کوي، ده نه چېرته په دې ګاونډ کې مونږ کنځل وانه اورېده، بد اخلاقي هم ترې وانه اورېده، نه زنانه هم ترې خوشحاله. نو یو زنانه راغله صحابیه چې څنګه یې وکته چې عثمان بن مذعون وفات شوی، چغې کړې وایي جنت دې مبارک شه یا عثمان بن مذعون. نبي علیه السلام د الفاظ واورېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تا ته چا وویل چې دا جنت ته لاړو؟ حالانکه صحابه کرام مبارک قرآن کې الله فرمایي دا الله ته راضي دی، خو دا نبي علیه السلام یو احتیاط موږ ته ذکر کوي چې چا باره کې به ډایرک د جنت یا جهنم فیصلې نه کوي. اوس مثلا زموږ یو ملګری دی، یو ګناه ته وشوه، دا به نه وایي دا جهنمي دی، دا ژوندی دی، الحمدلله نیک سړی دی، یو غلطي ته وشوله، سباله یو ګنټه بعد بېګاله به توبه الله ته وباسي، زما استانه به هم ښه شي، زما استانه به نیک شي، په دې اول صف کې به الله ته جاړي راغلی وي، اخري خاتمه پته نه لګي زما څنګه ده، ستا څنګه ده. څو پورې چې د انسان اخري خاتمه نه خرابه شوي، الله دې ته موږ ټول وساتي. د چا باره کې بدګماني هم نه کوې، غلط الفاظ به نه وي. مؤمن بنده دی، مسلمان دی، موږ ټول کمزوري، پیغمبران معصوم عن الخطا دي، نور هر انسان کمزوری دی. یو ګناه دی مسلمان رور نه وشوه، د باندې به د کفر او د باندې به د جهنمي ټاپه نه لګیا ډایرک. څو پورې به کې تا د هغې دپاره دلیل نه کتلی، او جهنمي خو ورته ځکه نشي ویلی چې ژوندی دی، اوس به توبه الله ته وباسي، زما استانه به هم ښه سړی شي، څنګه ورته جهنمي یې؟ او نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي دا فیصلې تاسو مه کوئ، داسې ووایه. زنانه ته هم دا ویلي، موږ ته هم تربیت چې زمونږ امید دی، د امید په درجه کې زمونږ امید دی، انشاءالله انشاءالله پکې ووایه چې دا یو ډېر ښه سړی او نیک سړی جنت ته به ځي، انشاءالله انشاءالله پکې ووایه. دغه رنګه د شهید په باره کې مو وایي دا نه وی، اوس خو هر سړی چې مړ شي شهید دا شهید ټکی موږ داسې ارزان کړی دی، په 2 روپۍ د شهید ټکی میلاویږي، نه تا څه پته ده؟ ته به ورته شهید وی او الله به سره شهید په شهداو کې اشماري نه، الله رب العالمین به نشماري په شهداو کې. دې وجې نه د الله نبی صلی الله علیه وسلم د دین هم منع کړی ده. که د چا باره کې دې واورېدی، اوس مثلا یو نیک انسان دی، یو عالم دی، مظلومانه چا ویشته، نو داسې به وایي شهیدون انشاءالله، انشاءالله هغې سره هم وایه انشاءالله، که الله وغواړي شهید دی، یا داسې وایه د الله نه امید دی چې دا شهادت ورته الله ورکړه، داسې امید انشاءالله دا ټکی پکې وایه، قید لګوه. ولې؟ ځکه انسان ډېر زیات کمزوری دی زما محترم ورونو.